په دې ویډیو کې به په کراچۍ کې د افغان بندیانو سره د ناوړه چلند او همدا ډول به په دې اړه درته معلومات ولرو چې په کراچۍ کې څومره افغان بندیان دي. همدارنګه د دې د خلاصون لپاره افغان حکومت څه کړي دي او پاکستاني حکومت ورسره د خلاصون په اړه کومې وعدې کړي دي. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د تمې خلاف ډېرې زیاتې خرابې شوې دي چې عامل یې د پاکستان لخوا د افغانستان د هوایي او ځمکني حریم نه احترام ده. پاکستان د هر هغه افغان حکومت په اړه په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړوي چې هغه مرکزیت ولري. پردي جاسوسان یې له نظام نه ویستلي وي او د نظام د آینده جوړولو لپاره په بنسټیز کارونو بوخت وي. د همدې موخې لپاره پاکستان د اسلامي امارت باندې مختلف فشارونه واردوي چې دغه فشارونه کله هم په سرحدي جګړې یا هم په پاکستان کې مېشت افغان مهاجرو ته ستونزې جوړول او له دې څخه پرته په نړیواله میډیا کې داسې څه مطرح کول چې هغه د افغانستان د ګټو په خلاف وي. له دې موضوع څخه یو هم په کراچۍ کې د افغانانو نیونه ده. په کراچۍ کې ګڼ شمېر افغان مهاجرین پاکستاني ملیشې نیولي دي او زندان ته یې اچولي دي چې هلته ورسره غیر انساني سلوک کیږي. همدارنګه په دغو بندیانو کې ښځې ماشومان هم شامل دي. په دغه ویډیو کې چې ښکاري دا په کراچۍ کې یو زندان ده چې پکې افغان مهاجرین بندیان دي. د دغو مهاجرینو یوازینۍ ستونزه د قانوني اسنادو نه لرل دي. په دې مهاجرینو کې سپین ږیري ماشومان او ښځې شامل دي او زیاتره یې مریضان دي چې هلته پاکستان ته د علاج لپاره تللي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 1500 افغان کډوال بندیان دي. دغه سفارت په وینا چې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا د قانوني اسنادو نه لرلو له امله نیول شوي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي و چې په پاکستاني زندانونو کې د بندي 2000 افغان کډوالو له ډلې څخه 1500 تنه آزاد شوي دي. د یاد سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان له زندانونو څخه د پاتې بندیانو د خلاصولو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په اړیکه کې دي. په یاد اعلامیه کې ویل شوي چې نن یکشنبه د 1401 لمریز کال د لیندۍ په 28مه د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو لپاره د دولت او بهرنیو چارو وزارت سفارت ته د یادو ستونزو د ژر حل ډاډ په اړه ډاډګیرنه ورکړې ده. په دې برخه کې د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو وزارت ژمنه وکړه چې په راروانو 3 اونیو کې به د افغان مهاجرینو او مسافرینو د نیول کېدو په اړه شته ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې بندي افغان کډوال په ډله کې ښځې ماشومان سپین ږیري او ناروغان هم شامل دي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به دغه افغان بندیان خوشي شي او د پاتې زندانیانو دوسیې به هم وڅېړل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت همدارنګه ویلي چې د پاکستان په محاکمو او رسمي ادارو کې د افغان بندیانو د دوسیې د حل او فصل په هدف له یو شمېر وکیلانو سره هم اړیکې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست ښاغلي خلیل حقانی تېره ورځ د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره قانوني چلند وکړي. ښاغلي حقانی ټینګار وکړ چې افغان کډوال په ټوله نړۍ کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او همدارنګه له خپلو حقوقو څخه محروم دي. هغه ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو کوربه هیوادونو ته باید د ژینیو د کډوالو کانونسیون مطابق عمل وکړي ترڅو کډوال خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلي خلیل حقانی د کوم هیواد له یادولو څخه پرته وویل چې هغه زندانیان چې جرم یې کړی وي موږ چمتو یو د وکالت او حقوقو ورکول یې له هغه هیواد سره حل او فصل کړو. هغه کسان چې قانوني جرم ونه لري او یوازې د اسنادو ستونزه ولري مهرباني دې وکړي د کډوالو په بیرته ستنېدلو کې دې مرسته وکړي چې ظاهرا دغه اشاره یې تر ډیره پاکستان او ایران ته وه چې هلته په پاکستان او ایران کې افغان مهاجرین په لوړه کچه ځورول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې او چا وایي چې زرګونه افغان کډوال د امنیت او ښه ژوند په لټه کې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال کیږي. د دغې ادارې په وینا په یادو هیوادونو کې د نیولو او بیرته ایستلو له ویرې کډوال له خپلو حقوقو څخه محروم کیږي او چا ټینګار کړی چې افغان کډوال د وضعیت ښه کېدو لپاره باید د هغوی حقونه تامین شي. بل خوا روانه میاشت د بخښنې نړیوال سازمان مشرې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په استول شوي لیک کې په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوال د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د بیان ازادۍ د محدودیت په ګډون له تبعیضي چلند او خپل حقوق څخه له محرومیت څخه مخامخ دي. د ملګرو ملتونو نړیوالو بنسټونو د راپور له مخې د تیر 1.5 کال را په دې خوا په افغانستان د نوي حکومت وروسته 1 میلیون افغان کډوال شوي دي. همدارنګه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 1.5 کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال د بهرنیو هیوادونو څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. چهارجانبه بود به خاطر عودت مهاجرین و حمایت از مهاجرین که در کشور ایران و پاکستان بود و الحمدلله این نشست اونجا صورت گرفت و اونجا بحث مباحثه و فیصله صورت گرفت و بسیار به یک وجه خوب و به یک وجه احسن فیصله شد و مهمترین فیصله هایی که در این نشست 4 جانبه شد عبارت از بازگشت داوطلبانه مهاجرین مسئول با عزت باید که به وطنشان برگشت نمایند و دوم ادغام مجدد پایدار مهاجرین در کشور خود به خاطر که به اونا سرپناه و اسکان داده شود و سوم جلب کمک های بشری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 550 میلیون دلار تخصیص داده شد به خاطر که مهاجرین عودت میکنند یا اینکه رفع مشکلات اونهایی که در خارج داخل است به کشورهای میزبان است به اونا مشکلاتشان هستند خود دیگه به خاطر معارف تعلیم تربیه و صحت و دیگه امور مشکلات خود دارن به خاطر او 550 میلیون دلار تخصیص داده شد. انشالله در آینده این کمک میشه. یک دستاورد بزرگ است و ایجاد یک کمیته مشترک در بین جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان هم فیصله شد خب به خاطر حل مشکلات مهاجرین در